تاسو به د چټ جي پي ټي څخه استفاده کړې وي، خو نننۍ ویډیو کې تر چټ جي پي ټي هم یو بهترین اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې هغه تر چټ جي پي ټي هم ښه کار کوي. د مثال په ډول باندې دلته زه چټ جي پي ټي ته لیکم چې what is computer science. دوی ماته پوره معلومات راکوي. کمپیوټر ساینس تعریف دی، د هغه برخې دي او فیلډونه دي. خو هغه اپلیکیشن چې تاسو زه اوس معرفي کوم د هغه نوم دی پرپیکسلیټي. دغه اپلیکیشن دی. کله چې دا خلاص کړو اوس به تاسو ته معلوم شي چې څه توپیر لري. زه هم زه وایم چې what is computer science. څومره ښه ډېره علاقه تاسو وګورئ چې دغه اپلیکیشن ماته د معلوماتو سره سره د هغه اړوند تصویرونه، ویډیوګانې او ویب سایټونه هم راته راکړل. تاسو وګورئ یعنې ضرورت نشته چې تاسو اوس بیا ولاړ شئ چټ جي پي ټي ته ووایاست چې دغه په اړوند ماته ویډیوګانې لینکونه راکړه. دوی په اتومات ډول د کوم شي پوښتنه چې تاسو کوئ د هغه اړوند ټول معلومات تاسو وګورئ، که عکسونه دي، که ویډیوګانې دي، که د یوټیوب معلومات دي او ویب سایټونه، هغه سایټونه چې په دې کې د کمپیوټر ساینس اړوند معلومات دي هغه هم تاسو ته ښه کوي. تاسو کولی شئ د هغه ځای هم د دې معلومات ترلاسه کړئ. وګورئ تاسو په اتومات ډول هغه ویب سایټ ته ځئ، که بیا چېرې تاسو غواړئ دې په باره کې ویډیو وګورئ شو موډ باندې کلیک ووهئ، عکسونه او ویډیوګانې هم دغه تصویرونه دي او دغه هم ویډیوګانې دي. وګورئ که مو ویډیو د خوښ وړ ګرځېدلې وي نو مهرباني وکړئ زموږ د فیسبوک پیج سره فالو وکړئ او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل چې په همدې نومه دی هغه هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو د نوو معلوماتو څخه ډېر ژر خبر شئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.